جی ګرانو اوریدونکو تاسو دا وخت کې موږ سره شمشاد انګار صاحب اورئ. شمشاد انګار صاحب تاسو د مزاح په نوم باندې پیژنئ، یو مزاحیه شاعر په نوم پیژنئ، خو نن موږ تاسو ته د انګار صاحب یو بل رخ هم ښایو چې انګار صاحب سنجیده لیکل څنګه کوي. راځئ چې د انګار صاحب نه د هغوی سنجیده لیکل واورو. راځئ. عادل صاحب دا یو نظم دی چې په یو ځای رالم داسې ډېر ماشومان لوبې کوي، چا دوکاندار نه به د لوبو کیلونې اغوستې. ټول په سیالۍ و د یو بل سره مستي کوله، چا خوراکونه له ګولۍ چا به میوې اغوستې. دوه ماشومان مې ولیدل چې رور او خور و دواړه د دې وړو نه داسې لرې بې اسرې ولاړو. دواړو اغوستې لنډې تنګې وې مخودې جامې، سرتور سرونه د یو دیوال تخپیال بخپې ولاړو. نورو وړو په دواړو جامو خوراکونه کول، دوی به دار یو ماشوم خولې ته غلي غلي کتل. ټولو وړو په کیلونو باندې کولې لوبې، د خور او ورور د بېوسۍ نه غریب نیولي کتل. دا رور د خور ته رانږدې شو داسې غلې غونته، راځه چې لاړ شو د حاجي نه به روپۍ واخلو، بیا به په منډه منډه دواړه دې دوکان ته راشو، موږ به خو هم د دې وړو په شان ګولۍ واخلو. بیا خور د ورور ته غوږ کې دا خبره پټه وکړه، هسې به لاړ شو د حاجي سره پیسې نشته. هغه شلېدلې سپلی ځان له په ریښه تړله، ماتې بېګا روپۍ غوښتله وي بچې نشته. دواړه بیا غلي شو خاموشه کېناستل دیوال ته. یو ماشوم راغی دوی ته یې لاسو کې ګولۍ ونیوه، دوی ورته لاس کو، هغه لاس ترې نه واپس وتښته او بیا یې په لاس کې ورته مخې ته روپۍ ونیوه. دوی چې پیکه شو نو روپۍ ته یې بیا نه لاس کوو، د کلي ټولو ماشومانو به خندل ورپسې. د خور او ورور سترګو کې غټې غټې اوښکې رالې، وړو به چیغې ایستې، لاس یې پړق وهل ورپسې. په دې کې یو ماشوم په دوی باندې ګزار وکړو، د خور او ورور د بېوسۍ نه اډو غږ نه کوو. د دوی وخل ټولو وړو ته څه نخره ښکاره شوه، دوی به د درد او د سختۍ نه اډو غږ نه کوو. یو ماشوم دوی باندې ګزار وکړو، په لته باندې په خپله وغورځېدو، ځمکې له په شا لاړو. خوږ نه شو، هسې جامې شولې په خاورو ګنده، کور ته په کریکو باندې لاړو، په ژړا لاړو. مور ته وې خور او ورور په دوه کسه زه ووښلم، مور یې وې ورشه پسې خان کاکا په قار ورغی. د خور او ورور دواړو د یرې اډو غږ نه کوو، دی ورله سم چې د غوسې نه په تلوار ورغی. د ډېره قاره یې په مخ ته اودسه پیړه ورکړه، ماشومه پرېوته په ځمکه داسې وپړکېده. بیا یې په دویم ګزار په غوږ باندې ماشوم ووښو، داسې ورید کړو چې د غوږ پرده یې وتړقېده. دواړو ورتې چیغې ایستلې، لغړېده په ځمکه. 10-12 منټه وپراته بیا چې روان شو کور ته. مور یې وې ولې بچو تاسو خو جړلي دي ډېر، داسې خړ پړ چې وردننه ماشومان شو کور ته. دوی بېبې موږ ننسې خان کاکا ووالو، په نرو شونډې یوه سلګۍ راوته. مور ورله اوښکې پاکې کړلې، ورته غریب ونیوه، د ماشوم غوږ نه وینه خو هم نری نری راوته. څه دردېدلي دواړه کټ کې پرېوته ماشومان. مور لاړه خان کره غوجلې غورځوو دپاره. هلته د خان ښځه راسره شوه، پې ګزار یې وکړو، زوی راله والې د رانشي ډکېدو دپاره. مجبوره مور یې د کوڅې نه په دیکو بهر کړه، د بېوسۍ اوښکې ځي خپلو بچو له راځي. پلار د بیګاره یې ماښام ستړی ستومانه راغی، څنګه د وخت همداسې کټ ده چې وړو له راځي. دواړه واړه ته بې نیولي و د وښلو سره، پلار ته یې ټوله قیصه وکړه، له سلګو ونیول. مور لوپټۍ مخ ته ونیوله، ویې ژړل، زړه ستړي پلار چې په افسوس لاس د بچو ونیول. بچو د درده دوی د غمه ډوډۍ ونه خوړه، د وږو تږو بچو ټوله شپه ژړا وکړله. مور ورله تیل تاوده کړه غوږ کې، ورله څاڅکې وکړه، ټیکاوې نه که شوګیرۍ تر سبا وکړله. مور یې وې څه وکړم، بچو سره مړه کېږي راته، د ماشومانو خپو ته پلار خپه دلګیر ناست و. څوک به څه قرض خمرانه کې چې ډاکټر له لاړ شو، د کټ پلنګه په سوچونو کې زهیر ناست و. د سحر اور په نغري کې د دوی بل نه شو، بچو چې نسکله دوی هم ورسره نسکله چې. پیسې خو نشته، ډاکټر چېرته زیارت له بوځي، هلته چې خان چې په مړه خېټه باندې وڅکله چې. نو ناظر یې ولېږو، دې خوار ته یې تنبه وواله، حکم د خان دی چې د زر زما د کوره وځي. د دوی بچو راله پرون بچې وښلې دي، ډېر شوي سار خبره شرطه بلا نوره وځي. دوی چې دا واورېده نو چغه یې اسمان ته وکړه، خدای دا دومره سزا زه په څه ګناه باندې خورم. په ما سهال لولویه خدایه ته خو وینې که نه، د خان د لاسه دا سزا په ناروا باندې خورم. نوکران راله د کډه یې بهر ویشتله، څه په افسوس شو زنګېدلي د دې کلي روان. کډه د غم د بېوسۍ د دوی په سر پرته وه، بیمار بچي و د ګوتې نه نیولي روان. په لاره کېناستو، ماشوم بېبي الټۍ رالې چې د الټو سره د وینو غړغړۍ وکړلې. مور یې پلار یې د خپو په سر په ځمکه ورته سوچ واغستو، ده چې د مور غېږه کې ډېرې لمغړۍ وکړلې. نو وخې پوره شو، لکه ګل په ځمکه ورجېدو. مور لوپټکې که راپټ خولې پرې راښکته کړله، یوه درناکه چیغه یې ووښله، یا بچیا د غریبۍ د خپل بچي ته ملامته کړله. نه ستا علاج نه ستا د ظلم تپوس موږ وکړو، ته پشته مور پلار کې یتیم وې زما بچیا. ستا به د زړه له دا ګیله خو خامخا راتلله،
اے د بېوسه او مجبوره مور دا بچیا څومره بېوسه زندګي په دې دنیا تېروي د خپل بچي د پوز د چا نه چې کولی نشي زما انګار دې په دې خپله شاعرۍ قسم وي ډېر به غریب بګینې داسې درد زغملی نشي واه ډېر ښه انګار صاحب جی ګرانو اخوتونکو تاسو شمشاد انګار صاحب واورېدو انشاءالله پر روان پروګرام کې به د یو نوي ویلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې بیا حاضرېږو نو خپل کوربه جنت ګل عادل او نادر خان له ورکړي اجازت د الله په امان